او دا چا چې به ویل چې دا عجز په شعر کې څه دي د خدای فضل دی اوس مې ملاقات ته ځي وزیر راځي د ځان نه پانه هر څوک خبر دي چې یو ځل به ښکته کېږو ورته دا خلک ولې په دې ځمکه په قلاره نه دي دښمنۍ ارماني ته وې لالا خلکو د ما په لمن تورې هېرې چې ته رایاد شي په پردي وطن کې ورک لاليه د سینګار مې د راسته نه شم چې سینګار لګم د یو مذهب در سره دا خبره نه منم چې مور به وي او خپل بچي ته به دعا نه کوي مور به وي او خپل بچي ته به دعا نه کوي په محفل کې د یارانو سره ناست یم په محفل کې د یارانو سره ناست یم خوري مې نه خو د مارانو سره ناست یم په خوله خاندي خو په زړونو کې اغلا ده په خوله خاندي خو په زړونو کې اغلا ده د یو څو منافقانو سره ناست یم رحمتونه رانګیر چاپېره تاو دي په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم رحمتونه رانګیر چاپېره تاو دي په خپل کور کې د لوریانو سره ناست یم رانه خدای پاک راضي شوی دی عجزه په مجلس کې عالمانو سره ناست یم ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازه خان یم ادبي خپرونه د وصال مازدیګر دی او دغه یاسر دی دا جز دی او دا سیاب دی راغلی یو شب قدر ته او په شب قدر کې بیا کتوزو ته دلته زمونږ ډېر زیات ګران ملګری زیت الرحمن عجز ژوند کوي او د هغه په ژوند باندې مونږ ډېرې خپرونې راجوړې کړي دي دغه د خوړ غاړه ده او سپرلی خو مونږ ذکر کړی و چې راځي به خو لا راغلی نه دی عجزه را روان دی دغې توتان هغسې د ژمي په شان سروخلي بروخلي ولاړ دي خیال لرې ورته پاڼې لا نه دي ویستې نو کوشش به کوو د عجز ورور سینه هم خرابه ده خدای دې وکړي چې د دا سینه روغه شي خو دغه دا دوړې دي او وچکالي تېره شوله سوکړه د بارانونه هم نشته ټول جمع زمونږ په یو څو څاڅکو باران کې تېر شو خدای دې وکړي چې د رحم باران وشي او دا یخ دا کمې سینې وهل او دا کم زکام دا خلک یې ګیر کړي دي چې دا نه د دې نه هم راوځي نو ډېره زیاته به ښه شي ماشومان هم بیمار دي لوی هم بیمار دي دغه دوړې دي که نه خبره په بل طرف لاړه ملګر وبخې کیسه اوږده شوله خبره رانه په بل طرف لاړله خو دغه کیسې پرېږدمه عجزه ستا شعر ځان له یو ښکلې شنده کې انداز دی هم ښکلی دی شعر دی هم ښکلی دی او په تېره تېره باندې عجز نوم دی هم خوښ کړی دی او بلکل عجز یې زموږ لپاره د ټول ولس لپاره نو شعرونه به راته وایې یار او اول د رښتیا لکه مبارکي خو د له ما ډېره درکړې وه که نه مونږ خو تاسو چې هلته هم وی نو په رابطه کې وو نو عمره دې بیا مبارک شه او خدای دې دغه ځګې زمونږ هم نصیب کړي چې مکې ته لاړ شو د پاک نبي روضې له لاړ شو نو خدای دې په مونږ هم ورحمېږي ما پرون هم درمان راته ذکر کړو اول خو ستاسو د راتګ مننه دغه دومره ښکلې تمهید د تړلو ډېره زیاته مننه ما چې تاسو ما راغوښتی د هغه ورځې لپاره خو بیا به چا نه روټۍ خوړلې نه به اوبه څښلې وې ځکه چې تاسو به څوکه ګرځېدل نن سبا د ویډیوګانو هوا راخوره ده که نه نو تاسو هم په تکلیف شوه زما مېلمانه به مطلب منتشر شي نو د سپرلي ذکر تاسو کو تاسو ته مو چې اوس د سپرلي مطلب معلوم دی چې سورت کې را روان دی خو کو د سپرلي پته هم نه لګي او تاسو راشئ نو ما ته د ماحول نه سپرلي جوړېږي ډېره مننه په ما ډېر خواږه لګي او به دغه ستاسو یا زمونږ چې څومره کتونکي دوی هم مشکور یو او دغه شعرونه چې د کافر نه مسلمان ځکه په شا ځي نه ملک جهاد له ځي او نه ملا ځي ډېر ښه دی د کافر نه مسلمان ځکه په شا ځي نه ملک جهاد له ځي او نه ملا ځي د ډالر ګټې د نورو خلکو رسي مال او سر که پکې ځي هغه زما ځي ډېر ښه دی د ډالر ګټې د نورو خلکو رسي مال او سر که پکې ځي هغه زما ځي لکه تېره شي سیلې د ډیوې خوا کې ستا د تلو سره مې دغه شانتې ساه ځي ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی لکه تېره شي سیلې د ډیوې خوا کې ستا د تلو سره مې دغه شانتې ساه ځي جوړ له خاورو یو او خاورو له بدرومو بعضې خلک دومره ولې په اواز دي ډېر ښه دی یار ډېر ښه جوړ له خاورو یو او خاورو له بدرومو بعضې خلک دومره ولې په اواز دي دې کې چاته ګناه نشته دی اجده پښتانه دي پردي جنګ لپاره ځا دي او تش په نامه مې ساتي سر ولاړ دی تش په نامه مې ساتي سر ولاړ دی زما قاتل زما په ور ولاړ دی
او د جدایي غم د نیازبینه یاره زما په زړه لکه د غار ولاړ دی. ډېر ښه دی یار. د جدایي غم د نیازبینه یاره زما په زړه لکه د غر ولاړ دی. څوک چې دروغ وایي دننه ناست دی، څوک چې رښتیا وایي بهر ولاړ دی. ډېر ښه دی یاره، ډېر ښه یاره، عجزه ډېر ښه دی یاره. څوک چې دروغ وایي دننه ناست دی، څوک چې رښتیا وایي بهر ولاړ دی. څوک چې رښتیا وایي بهر ولاړ دی. له یخنۍ مرمه خو څه نشم کوې، له یخنۍ مرمه خو څه نشم کوې، د وخت جابر مې په څادر ولاړ دی. ډېر ښه دی. له یخنۍ مرمه خو څه نشم کوې، د وخت جابر مې په څادر ولاړ دی. ته که هر څه کوې کول علیا، ستا په شکونو مې باور ولاړ دی. ته که هر څه کوې کول علیا، ستا په شکونو مې باور ولاړ دی. خدایه زه څه غواړم ته ښه پوهېږې، ناقام بچی راته نخر ولاړ دی. او تا چې په کوم یو ځای کې ناسته کړې، زما په هغه دی نظر ولاړ دی. ډېر ښه دی. او ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي، ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي، سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. ډېر ښه دی. ښایستونه یې په لار خپو پسې ګرځي، سپرلي هم زما د یار خپو پسې ګرځي. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. ډېر ښه یار. د دې دور د حاکم نه انصاف غواړي، یو سړی دلته د مار خپو پسې ګرځي. د مکه کې یې تنه دوه ځایه شوې، یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي. ډېر ښه دی یار. د مکه کې یې تنه دوه ځایه شوې، یوه پیغله د پلار خپو پسې ګرځي. او یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي. ډېر ښه دی یار. یو سړي ته مې له زړه نه دعا کړې، مړه اوس مې هر بیمار خپو پسې ګرځي. د قرضونو پیمانه یې پوره شوې، څوک عجز د دوکاندار خپو پسې ګرځي. او ما د ورندار د بنګړو شور وجلې، جیداد ورکشه ما پیرور وجلې. ډېر ښه دی یار. ما د ورندار د بنګړو شور وجلې، جیداد ورکشه ما پیرور وجلې. او ځکه ستا سپین دی او زما تور لاسونه، تا اور بل کړی دی ما اور وجلې. ډېر ښه دی یار. ځکه ستا سپین دی زما تور لاسونه، تا اور بل کړی دی ما اور وجلې. ځان ته پښتون وایم شرم راځي، چې د ټوپک اور مې په خور وجلې. ډېر ښه دی یار. ځان ته پښتون وایم شرم راځي، چې د ټوپک اور مې په خور وجلې. هیڅ اراده د انتقام مې نه وه، ما خپل دښمن ستا په پیغور وجلې. ډېر ښه دی یار. هیڅ اراده د انتقام مې نه وه، ما خپل پښتون ستا په پیغور وجلې. ځواني لیده وکړه د سرګټ په لوګي، تا هر ارمان د خپلې مور وجلې. او قلاروي مې هغه څوک اجې ده، چا چې چراغ زما د کور وجلې. ډېره مننه. او سادهګان یو که نه یار خلکو ته خاندو، سادهګان یو که نه یار خلکو ته خاندو، په کلي کې د ښار خلکو ته خاندو. ډېر ښه دی یار. سادهګان یو که نه یار خلکو ته خاندو، مونږ په کلي کې د ښار خلکو ته خاندو. او مجبورو مو تندې نه دي ګونجې کړې، کور کې وجاړو خو بار خلکو ته خاندو. ډېر ښه دی یار. مجبورو مو تندې نه دي ګونجې کړې، کور کې وجاړو خو بار خلکو ته خاندو. زندګي زمونږ د ډمې په مثال ده، مونږ د ژوند په هره لار خلکو ته خاندو. د بل غدل څو شعرونه یاده کړله چې د زړه له درده چې څوک ما پسې ژړا نه کوي، د تشو اوښکو احسانونه دې په ما نه کوي. ډېر ښه دی یار. د زړه د درده چې څوک ما پسې ژړا نه کوي، د تشو اوښکو احسانونه دې په ما نه کوي. او د خولې خبرې چې د زړه سره سلا نه کوي، ډیوه دې بله د په لاس کې خو رڼا نه کوي. د خولې خبرې چې د زړه سره سلا نه کوي، ډیوه دې بله د په لاس کې خو رڼا نه کوي. چې څوک یې مړ کړي نو تمغې دې ورله نه ورکوي، چې څوک یې مړ کړي نو تمغې دې ورله نه ورکوي. چې هغه هلو بدبي کوي نو بیا دې دا نه کوي. چې څوک یې مړ کړي نو تمغې دې ورله نه ورکوي، چې هغه هلو بدبي کوي نو بیا دې دا نه کوي. دلته کې خلک د خانانو تالي ولې سټي، دا خلک ولې د غریب سړي پروا نه کوي. ډېر ښه دی یار. شکر دې اوس پکې پیدا شو د خبرو سړي، اوس په څوک ظلم په مظلومه پښتونخوا نه کوي.
په یو مذهب در سره دا خبره نه منم په یو مذهب در سره دا خبره نه منم چې مور به وي او خپل بچي ته به دعا نه کوي. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه یاره. په یو مذهب در سره دا خبره نه منم چې مور به وي او خپل بچي ته به دعا نه کوي. مور به وي او خپل بچي ته به دعا نه کوي. ته چې پلو د مخ لرې کړې رڼا رڼا شي، دا پلوشي ستا د ښایست نه ګینې غلا نه کوي. او ځوان له هنر او سرتور سر له لوبټې چې غواړي، خلک به ولې په عاجز پورې خندا نه کوي. او نیاده کړه دغه څو شعرونه چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي، د دې ګټې مثالونه د تاوان دي. چې خفه پې درنه خپل پردي یاران دي، د دې ګټې مثالونه د تاوان دي. زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم، زما دلته په زرګونو دښمنان دي. زه د ډېرو خلکو زړونو کې اوسېږم، زما دلته په زرګونو دښمنان دي. چې د کوم وخت نه خدای لوڼه دي راکړې، رحمتونه زما کور ته را روان دي. چې د کوم وخت نه خدای لوڼه دي راکړې، رحمتونه زما کور ته را روان دي. د لستوڼي تڼۍ ځکه نه پرانیزم، په لستوڼي کې ساتلی مې ماران دي. د لستوڼي تڼۍ ځکه نه پرانیزم، په لستوڼي کې ساتلی مې ماران دي. جون خو دومره هم بدرنګ نه دی عجیده، چې دا خلک ورته څومره پریشان دي. دغه د لوریانو دا شعر بیا چې د کوم وخت نه خدای لوڼه دي راکړې، رحمتونه زما کور ته را روان دي. ډېره مننه. او چې د میږي په مرګ یې هم له سترګو داره نه ځي، داسې سړی دی اړه ما سره په لاره نه ځي. چې د میږي په مرګ یې هم له سترګو داره نه ځي، داسې سړی دی اړه ما سره په لاره نه ځي. چې یو ظالم الله تبا کې خوشحالېږي پې مو، یوه برخه باندې د ټول کوینه مرداره نه ځي. چې یو ظالم الله تبا کې خوشحالېږي پې مو، یوه برخه باندې د ټول کوینه مرداره نه ځي. هر څوک خبر دی چې یو ځل به ښکته کېږو ورته، دا خلک ولې په دې ځمکه په قلاره نه دي. هر څوک خبر دی چې یو ځل به ښکته کېږو ورته، دا خلک ولې په دې ځمکه په قلاره نه دي. او ما له وړو غوړي خیر دی قرض مه راکوه، خو چې بچي مې درنه تش لاس دوکانداره نه دي. ما له وړو غوړي خیر دی قرض مه راکوه، خو چې بچي مې درنه تش لاس دوکانداره نه دي. او څه ارماني مې د خپل ستړي ژوند روزګار لځمه، بچي د سکول په ور کې پرېږدم زه تې کار لځمه. څه ارماني مې د خپل ستړي ژوند روزګار لځمه، بچي د سکول په ور کې پرېږدم زه تې کار لځمه. دعا کوه چې ستا د اړوله تې پیسې پاتې شي، درېیم څلورم تاریخ تې زه دوکاندار لځمه. دعا کوه چې ستا د اړوله تې پیسې پاتې شي، درېیم څلورم تاریخ تې زه دوکاندار لځمه. خپلو بچو له په سر لاس راکږم ښکل یې کړمه، په کوم ورځ چې زه د خپل بابا مزار لځمه. خپلو بچو له په سر لاس راکاږم ښکل یې کړمه، په کوم ورځ چې زه د خپل بابا مزار لځمه. زما په مخ کې د ښکاریانو مرغۍ ووژلې، زه به په کومو سترګو سغه چینار لځمه. زما په مخ کې د ښکاریانو مرغۍ ووژلې، زه به په کومو سترګو سغه چینار لځمه. چې ته رایاد شي په پردي وطن کې ورک لاليه، د سنګار مې د راسته نه شم چې سنګار لځمه. چې ته رایاد شي په پردي وطن کې ورک لاليه، د سنګار مې د راسته نه شم چې سنګار لځمه. زه خو پښتون یم او پښتون له مرګه نه یېرېږي، د سې په غاړه په اوچتو سترګو دار لځمه. او زه کار قضا کړم، زه کار قضا کړم د بچو مې وي د سکول نه چوټي، زه چې چکر له چېرته ځمه نو اتوار لځمه. زه کار قضا کړم د بچو مې وي د سکول نه چوټي، زه چې چکر له چېرته ځمه نو اتوار لځمه. او مه کوه فکر د خانانو د پیسو مه کوه، څه ته دې زړه کېږي مور جانې زه بازار ته ځمه. څو شعر نور نیاده کړه دا شعر که یاده کړمه هر څومره خوار وزار، که یاده کړمه هر څومره خوار وزار، روغ به نشي دا زما زړګي بیمار. که یاده کړمه هر څومره خوار وزار، روغ به نشي دا زما زړګي بیمار. شنه واښه مې د تلو لاندې زرغون شو،
نور به څومره رانه غواړې انتظار واه شنه واښه مې د تلو لاندې زرغون شو نور به څومره رانه غواړې انتظار د جامو داغ په اوبو باندې ختمیږي نه ختمیږي چې کوم داغ وي په کردار واه ډېر ښه دی یار د جامو داغ په اوبو باندې ختمیږي نه ختمیږي چې کوم داغ وي په کردار په چا ونه کړې دعوه زما د قتل زه وجلی یم د خپل کور څوکیدار ډېر ښه دی په چا ونه کړې دعوه زما د قتل زه وجلی یم د خپل کور څوکیدار په ژوندونې مو رڼا ته پرېښې نه یم اوس مې مه بلوې شمې په مزار په ژوندونې مو رڼا ته پرېښې نه یم اوس مې مه بلوې شمې په مزار ما ته یو دي که مې مور ده او که ژبه د ژوندون هره لازم ته نظار ما ته یو دي که مې مور ده او که ژبه د ژوندون هره لازم ترې نظار خپل یو زوړ شعر را په یاد شو لاجده په تصفو کې ګیوم د زلفو تار څنګه یار ښه جوړ څنګه هلې ښه کوم ځای نه راغلی وقار رانغی ها ها باچا خان بیا د جیله راغی او زما لالې د 400 نه راځي دوی د بل کلي نه راغله وقار دې ځای کې کور دی دوی یې راوستله او هغه لا نه راغله نیازه کړه دا یو څو شیونه نور دي چې اخته شومه ته پیسیو میسیو نه کولاو کړی نه نه دونه رنګونه ته دمه کې زیلو د ما نور کړه بند کړی خدا اوس دې خدای دې پوهې کې نو اوس پوهې چې نمبر یې راپسې بند کو سایلنٹ کې ها سایلنٹ کا موبایل نه نه دا خو راغه دی خو دکا و دا چا چې دا ټلیفون کړی ما ورته 2 پیریداري وکړو ټلیفون خو په لار ومه کنه نو ټلیفون مې ورته وکړو ټلیفون یې اوچت نه کړو نو کوس یې بند کړمه نو هغه په زړه کې را نه شي چې یار د په ما پسې نمبر بند کړو که نه موږ خو شعرونه راکړو د دې ملګرو ته به هم اوس کومه د کور هم کېږي نو کومه صرف تاسو ته وایي پیسې ودرېږو دغه کړه مخې ته 2 موبایل پرتې دي کله په یو راځي کله په بل ما ته خو کپنې والا کوي دی زیلو ډوکه بس دی خدای دې خو د کال نه زیات شي زیلو متن اخته شومه د ټول عمر په ویر د چا د لاسه اخته شومه د ټول عمر په ویر د چا د لاسه او نیمګړی رانه پاتې شو تصویر د چا د لاسه او پښتو مې کړم تر سره که ماشوم ارمان قلار کړم په یو دوه کې خیران کړم ضمیر د چا د لاسه پښتو مې کړم تر سره که ماشوم ارمان قلار کړم په یو دوه کې حیران کړم ضمیر د چا د لاسه د ښکلي پېښور هره کوڅه په وینو سره ده په سرو وینو مې سور نه دی کشمیر د چا د لاسه له کوره یې راوشړه حیرات یې هم ورنه که په چغو چغو ژاړې څوک فقیر د چا د لاسه عجیزه خوب مې لیدي د ملا او جانان ناست دي غوښتلې چانه نشمه تعبیر د چا د لاسه او د خپل مین په زړه دې اور ایښی دی خال یې په زنه باندې تور ایښی دی د خپل مین په زړه دې اور ایښی دی خال یې په زنه باندې تور ایښی دی او ته ترقي کوه پروا مه کوه ما ځان ته مخې ته پیغور ایښی دی ته ترقي کوه پروا مه کوه ما ځان ته مخې ته پیغور ایښی دی یارېږه مه زه جنګ له نه درځمه نن مې زنګ شوی ټوپک کور ایښی دی یارېږه مه زه جنګ له نه درځمه نن مې زنګ شوی ټوپک کور ایښی دی چې ملایک خو پې بد نه ګڼي ما د اوږې د پاسه لور ایښی دی چې ملایک خو پې بد نه ګڼي ما د اوږې د پاسه لور ایښی دی او د دښمنۍ ارماني توې لاله خلکو زما په لمن تور ایښی دی د دښمنۍ ارماني توې لاله خلکو زما په لمن تور ایښی دی عجیزه هره پېغله خور ګڼمه په هر زلمي مې نوم ضرور ایښی دی او راشي زما د تخیل تتې رڼا ته جاړي چا چې به ما پورې خاندل هغه اوس ما ته جاړي راشي زما د تخیل تتې رڼا ته جاړي چا چې به ما پورې خاندل هغه اوس ما ته جاړي زولۍ راغونډې کې راپاسې ناپوهانو خلکو تاسو قاتل ته جاړئ خلک مسیحا ته جاړي
زولۍ راغونډې کړې راپاسې ناپوهانو خلکو تاسو قاتل ته ژاړئ خلک مسیحا ته ژاړي دا خو کیدی نه شي چې زه به ترقي نه کوم چې شپه پخه شي نو مورجانه مې الله ته ژاړي ډېر ښه دی دا خو کیدی نه شي چې زه به ترقي نه کوم چې شپه پخه شي نو مورجانه مې الله ته ژاړي دا په کورسۍ باندې چې ناست دي دا ړانده کاڼه دي خو زه حیران یم چې دا لاندې خلک چاته ژاړي ډېر ښه دی دا په کورسۍ باندې چې ناست دي دا ړانده کاڼه دي خو زه حیران یم چې دا لاندې خلک چاته ژاړي د وخت د جبر نه مخ داسې اړوم راړوم لکه ډیوه سلګۍ وهي تیزې هوا ته ژاړي ډېر ښه دی د وخت د جبر نه مخ داسې اړوم راړوم لکه ډیوه سلګۍ وهي تیزې هوا ته ژاړي څه یې خوښ شوي دي هغه عجز پې ځان کوڼ کړی څه یې خوښ شوي دي هغه عجز پې ځان کوڼ کړی یو ماشوم اټک بازار کې خپل بابا ته ژاړي ډېر ښه دی ډېره مننه او ځوانۍ یې خپلې بایللې بیلات ته ځي راځي زما د قام بچي خو امارات ته ځي راځي ځوانۍ یې خپلې بایللې بیلات ته ځي راځي زما د قام بچي خو امارات ته ځي راځي او چې وایي پښتنو کې مینه نشته هغه خلک چې مینې ته یې زړه شي نو سوات ته ځي راځي ډېر ښه دی چې وایي پښتنو کې مینه نشته هغه خلک چې مینې ته یې زړه شي نو سوات ته ځي راځي بې شمېره پښتانه یې قتل کړي معاف یې نه کې یو کس چې خدای تعالی عرفات ته ځي راځي چې خدای پاک وي چې بیخي نه بخیار بې شمېره پښتانه یې قتل کړي معاف یې نه کې یو کس چې خدای تعالی عرفات ته ځي راځي یا خدای ورله توان ورکړي چې حق خبره وکړي بچې مې تکړه شوي دي جومات ته ځي راځي ډېر ښه دی یا خدای ورله توان ورکړي چې حق خبره وکړي بچې مې تکړه شوي دي جومات ته ځي راځي او دا چا چې به ویل چې د عجز په شعر کې څه دي د خدای فضل دی اوس مې ملاقات ته ځي راځي وزیر راځي د ځان نه باندې دا چا چې به ویل چې د عجز په شعر کې څه دي د خدای فضل دی اوس مې ملاقات ته ځي راځي او نیازه کړله به دغه مرکې اختتام په نظم باندې وکړو نشهیي ما وداسې عنوان هم نه دی ورکړی خو ده یا چرسي او یا نشهیي د خپل ولس په کومه بدبختۍ وژاړم خپل ولس په کومه بدبختۍ وژاړم داسې منظر مې په نظر باندې راغلی دی چې نه مې په ناسته سکون شته او نه په ولاړه سکون په یوه لار د یو ملګري ملاقات لتلمه چې وارخطا چغې مې تر غوږه راغلې او یوې چغې مې په ټول وجود ویښتو درول چې یوې مور خپله سینه وهله دا یې ویل زما چرسي بچي غرق دې کړو دا څه دې وکړل شوم ور روان په دغه چغو پسې او د غوږونو خپې مې تېزې کړلې کور مې معلوم که خو د کوره تښتېدلي وو ټول د کلي خلک په دوران کور تماشې له راتلل شرم خو هسې هم زما په خیال چې ښه شی نه دی او بیا دې زموږ د پښتنو مخکې خدای مه شرموه په هر یو زخم به کوي د مالګو ترم کې د دغه کور دروازې دواړه داسې خلاصې وې چې لکه ګریوان د لیوني چې څنګه سیرې پروت وي په دغه خلاصو دروازو به خلک تلل او راتلل زه هم ورننوتم کور ته خو عبرت دپاره د دروازې سره په خوا کې یو تنور ولاړو په دې تنور کې څو روټۍ وې چې تازه به ولوي او د تنور سره په خوا کې په یو مات نغدي په یو زړه غوندې کټوۍ کې لږ شاندال پراته وو چې نه اومه و نه پاخه و بسیله خوټ کېدل او مسله په دونکاچه باندې خوره پرته وه چې پرې په پاسه په یو ښکلي تک سور رخیل کې د غټو ټکو یو ښایسته قرآن مجید پروت و چې په شپږمه سپاره کې په اتمه رکو او د نظر چشمې په دې آیات پرتې وې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی په برنډه کې د لرګي یوه زانګو پرته وه په دې زانګو کې د ماشوم یوه چوشني پرته وه او د ماشوم سیزني زانګو نه وه ځوړنده پرته د دې زانګو سره په خوا کې یو زوړ کټ پروت و او په دې کټ کې د ګنډلو یو مشین پروت و او د ماشین د ستنو لاندې یوه سره جوړه وه او دا جوړه د یوې ناوې د واده جوړه وه د یو بابا نه مې تپوس وکړه چې دا ولې د جنت په شانتې کور نه دوزخ جوړ دی په تنور کې روټۍ سوځي خو څوک نشته چې رالرې یې کړي شکور کې یې سنبال کړي نغري د پاسه دال سوځو تک تور شو زانګو تشه د ماشوم په ارمان جاړي او د ناوې په جوړه خاورې پرتې دي بابا راته ویل زما بچیه چې په کور کې چرسي وي دا به حال وي په دې کور کې یو هلک و سخت چرسي و
یو چرسي و بل شوقي و د چرګانو پلار یې مړ دی خو د مور د لاسه ورانو تماچې به یې په بډه ګرځولې دې هفته کې د مشرې خور واده و چې سهار شو د چرګانو جنګ له لاړه په کاړه کې په چرګانو باندې وران شو په جګړه کې یې هغه هلک مړ که چې د چا سره یې نکاح وله خور شوې زما سترګې شوې راډه کې ترې روان شوم خو په شاشه دغه سرې جوړې ته ګورم دا مصره مې په غوږونو کې تاویږي د جنګ سامان دې اور پسې شي ستا هر ارمان دې اور پسې شي جنګي مارغان دې اور پسې شي او ستاسو چرګان دې اور پسې شي زموږ د پلار په کور کې پیغله کونډه کړم زموږ د پلار په کور کې پیغله کونډه کړم ډېر ښه دی ډېره خدای دې عجزه ډېر ښه نظم دې راته وي او خدای دې وکړي چې د هر کور نه دغه نشې هغه که د شراب په شکل کې دي هغه که د چرسو په شکل کې دي او هغه که د آیسته کوم زهر چې راغلی دي که نه نو دې ډېر زیات کورونه وران کړل هغه که په ځوانانو کې دي او که په هر څنګه کې دي که نه دغه خو مونږ ولیدل او د نظر هم تېرېږي نو یاره ډېر ښه کورونه دې نشو نیادک له او یا سره د ما اصل کې سیه به د ما د آیس ته اشاره وه خو د هغه لفظونه پکې ما نشو ځای کولی چرسیان بیا هم لږ ډېر کنټرول پکې وي ښه نشه نه ده نسوار هم ښه نه دي یو هم نه ده ښه یوه نشه هم ښه نه خو دا آیس مرداري چې راغلی که نه نو دې مطلب ډېرو خلکو خپلې خویندې قربان کړې خپل سرونه یې قربان کړي کورونه یې قربان کړي نو د ما اشاره سره کې دغه مردارۍ ده چې الله دغه آیس ختم کړي خدای دې ختم کړي چې دا مصیبت خدای دې تباه او برباد کړي چې د کم ځای نه چا راوړی دی دلته ورسره دا خلک راغږ کړي که نه ملګرو زیت الرحمن عجز ورور مو واورېدو او دغه د ګپ شپ دغه کومه کیسه چې وه بس دا شی وه دا به در سره هم شریکه کومه څه وخت وي خو مونږ عموما کوشش کړی دی چې یاره عجز ښه شعر لیکلی دی او نوی شعر یې لیکلی دی مونږ ته ریکارډ کړی دی داسې به نورو ملګرو پسې ګرځېدلي یو روژه هم را روانه ده کوشش به کوو چې په صحت روغ و نو ګرځو به له خیره سره خواږه خواږه شعرونه به ریکارډ کوو او بیا به له تاسو ملګرو سره شریک کوو او مونږ تل په دعا یو چې تاسو په هر ځای کې خدای مو د تود باد نه په امان وساته سر زمونږه او د خپل ځان د خپل چاپېرچل ډېر خیال ساتئ الله مو ښاد آباد ساته د لوی الله په امان